استاد حبیب الله رفیع نږدې 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو څه باندې 12 لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو اثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله یې ونه شوی کړی چې دا اثار چاپ کړي. استاد رفیع وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو. والله فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، تخني و چې زخم ښه شوی. چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟ د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم. استاد تاسو خو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بدو شرایط بله بعد شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په 1912 کې لیکل شوی، یعنی 400 کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه 300 کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پکې شکرې لخوا خراب شي. نو مغه چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، د هغو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم، یعنې بیخي نه یم ښه شوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکنو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم. خدای دې صحت درکړي استاد. د اسرار الافغان په ارتباط د خدای فضل و چې هغه کتاب بله اسرار الافغان نشر شو. او ما هم دا ویل، ما د هغه نه هغه نشر شو، ډېر لوی کارم. ما هم دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او د هغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پې کوو په ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی و، خو بیا هم د دې له خاطر چې دا یو ډېر مهم اثر دی، ستاسو په باور که یو څه نور تفصیل ورکړئ چې په دې کتاب کې څه شیان شته؟ دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزیو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالیږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او همالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و په عین حال کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویرېدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کړوسیانو کې دی. د تقریبا 210,000 مریدان درلودل، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره و چې د دوی په ضد راونه پاڅېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې د دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، همالته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر مؤثر سړی دی. د 2 کاله په عربستان کې کلیوال ته په عربو کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان د هغو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د هغو لاهور ته تبعید شوی، د لاهور نه هندوستان ته والته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده،
او د کلتوري مبارزې ترڅنګ سیاسي مبارزه. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاد کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډیره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې. ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وي، لیکن اوس معلومه شو چې دا د روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. نو ډیر مهم ټکي لري دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اول نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، دغه فوټو سټیټ ماته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شو. دغه فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو. استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روښانیانو اثر دی او په دغه وخت پښتو سندري لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو؟ فارسي ده، کتاب په فارسي، کتاب په فارسي ده، یو کتاب په فارسي ژبه دی، فقط پښتو یوه ناره پکې شته ده. همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ همداسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو؟ د نارې ژبه ډېره زړه ژبه ده، د نارې ژبه زړه ده، اوس خو رایاده نه ده. نه یعنی ستاسو وبخښئ استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی؟ دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه، یعنی داسې فکر هم وکړو چې کیدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي. پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نو ورسته د روحانیانو یو دوی نارې ما پیدا کړي، دغه نو ورسته د خټکو په تاریخ کې مې یوه ناره پیدا کړي، دغه نو ورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمدشاه بابا د وخت نارې وي چې د احمدشاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یو شولوال ته په پېښور کې میشت شول، هغه وخت دوی نارې ویلې د ګزیانو سره جنګېدلې، هغه نارې لاسته راغلې. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی. نو له دې کبله هم ډېر ارزښت دی. ما یوه مفصله مقدمه پرې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې راغلي، مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم 800 کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړي دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی. یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې کې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمدشاه بابا جوړ شوی دی. د افغانستان نوم په دې کتاب کې د 1000 کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی 800 کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیکدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلي چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې. تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟ او د خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته 4 ځایه د مصنف په نامه امضا پکې کړې او چې
د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده. هغه جانکوړه یاد کړي په کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی. هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جانکوړه کې سیاست پریښود او نوري ادب ته مخه کړه. هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته و. د اپریدو نه ورو راوختي افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډیره اوږده مقدمه ده هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډیر موجه دلایل د لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چې ځینو ټکیو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟ د زخت زیات ارزښت لري. دغه شاعر کنه چې د خپل لاس تراشي د غوسره نور نسخې نه مقابله کوي ځکه نور نسخې د بل چا په لاس ویلاس کې وال شوی. ما چې وکتل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا 50 ګوتې پکې وال شوي. ځینې خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي. نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي. لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا نه دي خوښ شوی په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل په لنډ بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلی او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل. نو په دې اساس هیڅ نوع شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی او ډیر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او تاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډیر خوښ کړي دي. خدا تازه وروستیو کلونه دي. استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولی چې له افغانستان ځینې مواد راوغواړئ او کار پې وکړئ؟ نو هغه مواد قلف دي. زه چې راغلی یم ما خو اکاډمۍ ته خپله کتابخانه بخلي. هغه زه چې راغلی یم هغه کار لاندې ولا بشپړه مې نه وه تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلا قلف کړي څو چې زه ورشم او بېرته یې خلاصه کړم او رسما یې هغه ته وسپارم د علومو اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی. هغه همالته پراته دي، موږ ته خوندي دي او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. یو څو نورې نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله. هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي او نور مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی. جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی. همدارس د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتې دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړه نو زه بېرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ته. ډېر ژر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم. تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونو باندې بېرته ژر کار شروع شي؟ حل لاره یې همغه ده چې زه بېرته په خیر ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او راخلاص یې کړم او یو څوک را سره ملګري کړم چې هغه راوړه او کار پې وکړه او د چاپ لپاره اماده شي.